ډیزل او پټرول چې کله ګران شول نو عوام چې دنو ډیر زیات پریشان دي او آیا دا ډیزل او دا پټرول بنور ګرانی کی او کدا بچ دنو واپس ارزانی کی په مکمل تفصیل په کومه څنګه چې تاسو ته پته ده رمضان المبارک میاشت او 55 روپۍ چې دنو ډیزل او پټرول چې دنو هغه ګران شول نو عوام چې دنو ډیر زیات پریشان دي او چې د رمضان المبارک میاشت د روزې میاشت او دوی چې دنو بیا هم پټرول او ډیزل چې دنو ګران کړل او دوی بچ دنو د اختر نو وروسته چې دنو ګران کړی وي او دا خبره کې هم عوام کوي چې د رمضان المبارک روزې منګ نیسو او دوی چې دنو پټرول او ډیزل چې دنو درجات هغه زیاتیږي یار دا خبره چې دنو عوام کړی دا و آیا چې دنو د پټرول او ډیزل به چې دنو نور ګرانیږي او کا ارزانیږي کچرته پاکستان ته بیا چې دنو پټرول او ډیزل چې دنو را سٹارټ شي نو بیا چې دنو دا ارزانیږي او کچرته چې دنو را سٹارټ نشول کې د چې ګران شي حکومت د پاکستان چې کوم حکومت هغه وی کنه چې موږ نور نه ګرانو په خپل رټ باندې چې دنو دا صحیح نو کوشش کوي کنه چې اوس په دې ټیم کې پاکستان ته پټرول او ډیزل چې دنو واپس را سٹارټ شي چې دا چې دنو ارزان شي او بیا چې دنو خپل رټ راشي ځکه کنه چې اوس هم سپته نه لګي او د پاکستان چې کوم حکومت هغه مخکې ویل چې موږ سره د پټرول او د ډیزل چې کوم سٹاک دی هغه موجود دی نو د وی میاش پورې چې نو موږ نه ګرانو خو بیا چې دنه هم هغه ګران کړو اوس الله پاک د خیر کې کا جنگ چې دنه مخکې لاړو او جنگ مخکې کېدو نو کېدې چې د پټرول او ډیزل چې دنه نور هم ګران شي ځکه چې هغه ملکونه ناراضي پاک کې جنگونه سٹارټ دي هغه چې ډیزل او پټرول ناراضي نو ته بخامه چې دنه ګرانيږي نو اوس چې دنه حکومت پاکستان چې دنه دا اعلان هم کړی دی چې موږ کوشش کوو کنه چې موږ دا نور چې دنه ګران نه کو او کچرته پټرول او ډیزل چې دنه واپس را نه لرو د ډور ملکونه نه لرو نو بیا چې دنه خامخا ګرانیږي نو اوس الله پاک د خیر کې کنه چې مخکې بس کېږي او خدای جنگونه نه په جنگ چې په یو ملک وشي دوه ملکونو جنگ وشي نو کوشش کوي کنه چې دا په ټوله دنیا کې چې دنه منګای راځي څنګه چې تاسو ته پته ده کرونا راغلی نو په ټوله دنیا کې چې دنه یو غټه منګای راغلی اوس چې دنه یو جنگ شروع شو او په دې جنگ کې چې دنه بیا هم د منګای یو ډېر غټ امکان دی چې منګای به کې راځي ځکه چې ایران هم چې دنه دغه چې کوم لیډر دی آیت الله هغه وجل دی هغه شهید کړی دی دغه نه پس چې دنه هم په قلار نه کېږي موږ خامخا بدلا اخلو او موږ خامخا چې دنو دیو چې دنو دوی سره جنگ کوو موږ چې دنو مذاکرات ته تیار نه یو د آیت الله چې کوم زوی دنو هغه دا خبره کړې ده چې کوم کس مذاکرات کول نو هغه تاسو وجل دی هغه تاسو دنیا نه رخصت کړی دی او اوس چې دنو بس تاسو مذاکرات کیږي اوس به د یوې خبرې چې دنو موږ تاسو سره هم نه کینو موږ چې دنو جنگ کوو او خپل بدله به ضرور اخلو الله پاک د خیر کې عوام ډېر زیات پریشان دي چې پټرول او ډیزل چې دنو ګران شي نو بل طرف ته چې دنو نور منګای هم ډېره زیاتیږي الله پاک د خیر کې چې منګای چې دنو کم شي او پټرول او ډیزل چې دنو واپس چې دنو را سٹارټ شي د کم ملکونو چې پاکستان ته راځي هغه را سٹارټ شي ان شاء الله بیا به واپس چې دنو خپل قیمت لراځي